سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت او صحت جامې پرتانې ملګرو. په نن ویډیو کې د طریقه درکوم چې موږ څنګه کوو ټیک ټاک UK یا هم USA یا هم جرمني یا هم فرانسې اکاونټ جوړ کړو، پیسې ورڅخه وګټو، خپل ټیک ټاک اکاونټ په ډېرې اسانۍ سره مونیټایز کړو. که چېرې تاسو اورېدلي ملګرو خلک وایي چې ټیک ټاک اکاونټ چې مونیټایز کوي باید موږ خارجي اکاونټ ولرو، خارج کې باید جوړ شوی یا خارجي نمبر باندې جوړ شوي، داسې څه به تاسو اورېدلي وي. خو بالکل دا خبره غلطه ده ملګرو. تاسو نن د طریقه درکوم په داخل د افغانستان او پاکستان کې نور هغه هېوادونه ټیک ټاک تحریم لاندې دي، کولی شي ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړي او مونیټایز یې کړي په ډېره اسانۍ باندې. څنګه کېږي ویډیو تر پایه وګورئ، تاسو مکمل طریقه درکوم چې موږ څنګه کولی شو ټیک ټاک ډالري اکاونټ جوړ کړو. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چېرې مو ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او کمنټ هم وکړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو، ډېر به تاسو ټیک ټاک USA یا هم UK اکاونټونه جوړ کړئ. لومړی راځو خپل د موبایل سیټینګ ته سره راغلئ ملګرو، دلته لیکو ټایم زون چې باید موږ خپل لومړی څنګه کړو، خپل د موبایل ټایم زون چینج کړو. دلته ټایم زون لیکم، ټایم زون باندې کلیک کوو ملګرو. دلته بیا راځو دغه سلیکټ ټایم زون باندې کلیک کوو. دلته باید تاسو ملګرو چې دا هېواد جوړوئ، د هېواد یا ولایت یا شي درته راځي په هغه کلیک وکړئ. سیده کله خپل ټایم زون چینج کړو ملګرو، له هغې څخه وروسته باید خپل موبایل کې یو VPN کنیکټ کړئ. هغه که هر VPN باید چې د کوم ټایم زون ورته انتخاب کړی، مثلا ما واشنګټن ورته انتخاب کړو، دلته باید د امریکا سره کنیکټ شم. نو VPN ما کنیکټ کړی ملګرو، بېرته زه راځم اوس ټیک ټاک راخلاصوم. نو کله هم ملګرو راځو ملګرو په دغه ځای باندې کلیک کوو، دلته ساین اپ کوو. دلته ملګرو کولی شئ د ایمیل لارې هم جوړ کړئ، کولی شئ د ګوګل لارې هم جوړ کړئ. دلته په ګوګل باندې کلیک کنټینیو ویټ ګوګل باندې کلیک کوو. کله هم کنټینیو ویټ ګوګل باندې کلیک وکړو ملګرو، یوه شېبه ورته انتظار کوو. زموږ انټرنیټ نه فکر کوم بیا اوس ضعیفه ده. کله چې کنټینیو ویټ ګوګل ورته انتخاب کړو، موږ ته داسې جیمیلونه خپل راکوي. تاسو باید داسې یو جیمیل ورته انتخاب کړئ چې تاسو په هغه باندې مخکې اکاونټ نه وي جوړ کړی. زه په دغه جیمیل ورته انتخابوم او په دې باندې کلیک کوم تر څو د صفحه مخ ته لاړ شي. بیا یوه شېبه انتظار کوم ملګرو تر څو څنګه ټیک ټاک خپله صفحه بله موږ ته راوړي مخ ته. خو کله ملګرو تاسو په ایمیل باندې کلیک وکړو، دلته تاسو ته ملګرو داسې یو صفحه راځي. دلته یو کینسل لیکلی، بل کنټینیو لیکلی. موږ دلته کنټینیو باندې کلیک کوو او صفحه مخ ته ولو. ډېر اسانه ملګرو، فقط هماس ټیک ټاک اکاونټ جوړول دي، خو خالي دلته څه ده یو دوه خبرې دي، یو ټایم زون چینج کول دي. ښه نو ملګرو یو شېبه بیا ورته انتظار کوو. ښه په دې ځای کې بله صفحه موږ ته راکوي، یو شېبه بیا ورته انتظار کوو. نو انشاءالله زموږ ټیک ټاک اکاونټ به ګریډ شوی وي. په دغه برخه کې ملګرو موږ چې کوو زیږېدو نیټه ورته انتخابوو، باید له 18 کلونو نه کم عمر ورته انتخاب نه کوئ. زیږېدو نیټه انتخابوو او نیکسټ ورباندې کلیک کوو، صفحه بله لاړه شي مخ ته. نو لږ انتظار بیا ورته کوو ملګرو. دا څنګه موږ څخه یوزر نیم وړه کنفرم کوو، ټیک ټاک اکاونټ ګریډ شو. ملګرو دا موږ څنګه شو ټیک ټاک USA اکاونټ جوړ کړو، هم ډېر اسانه ملګرو. په دې همدغه موږ ته د لایف آپشن هم راکړه او دې ته ورته ملګرو موږ ته څنګه کړی دی د ټیک ټاک د مونیټایزیشن آپشن یې هم راکړ. په همدا طریقه تاسو کولی ټیک ټاک USA یا هم UK اکاونټونه په ډېر اسانۍ باندې جوړ کړئ. که څه پوښتنه څه پیشنهاد لرئ، ویډیو په اړه څه انتقاد لرئ، کومنټ وکړئ. انشاءالله زه به ستاسو پیشنهاد او انتقاد ته ډېر ژر لاسرسی پیدا کوم. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.